السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد. یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چرته تاسو هم غواړئ چې هر یو زبان پښتو ته ترجمه کړئ، یعنی کاغه انګلیسي زبان دی، کاغه ترکی زبان دی، کاغه عربي زبان دی، او تاسو داغي ترجمه په پښتو ژبه کې معلومه کړئ. نو په نن ویډیو کې سبا تاسو دغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو هر یو زبان پښتو ته ترجمه کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ دغه لپاره به تاسو کوم اپلیکیشن انسټالوئ، دغه ټوله طریقه به سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. نو دینه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټکی نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. ډیره بار به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا هغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ، به سو کې سمپل دا به د رقم اوپن کړئ. په دې کې بل غونډه کې سیټینګ تاسو کې پسټ اپل به تاسو دلته کلیک واخلئ. دلته به تاسو په ډیټیکټ لینګویجز باندې کلیک کړئ. تاسو ښکاري پسټ اپل چې کوم لیکل ډیټیکټ لینګویج، تاسو وسو کې په دې یعنی په نور زبانونو باندې به تاسو کلیک نه اخلئ. سمبل په ډیټیکټ لینګویج باندې کلیک کړئ. کله هر یو زبان کې تاسو هغه پیژنئ کنه پیژنئ، خو تاسو به هغه ډیټیکټ لینګویج کې دلته بیا پیسټ کوئ. تاسو بیا څه کوئ؟ دلته په سیکنډ نمبر آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو پښتو سلیکټ کړئ. که تاسو کې د نشي معلومول سمبل دلته سرچ کړئ، پښتو به راشي، په هغه باندې بیا کلیک واخلئ. اوس په دې کې تاسو د هر انګلیش ته لیکلو یا د بل زبان لیکلو د پښتو ترجمه څنګه کوئ؟ تاسو په سمپل لاړ شئ، هغه میسج یا هغه لیکل هر څه چې کوم دی هغه به تاسو کاپی کړئ. دا غزینه په کوم ځای کې چې تاسو چا میسج کړی تاسو ته دا به سمپل زر دي ځکه کاپی کما. اوس په زلال شم هغه اپلیکیشن دا دلته به دباو کلیکونی سم تاسو ته کاری پیسټ راغی او دغه لیکلو مکمل معنی به ماته لاندې دلته شو. تاسو ته کاری په انګلیش کې لیکلی هاو ار یو مای ډیر فرند، دلته لاندې لیکلی څنګه زما ګران ملګریه. نو تاسو ته کاری د هر زبان دغه شان ترجمه چې کوم دغه تاسو پښتو ته کولای شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. حکومت ګرو دا د نن ویډیو امید لرم تاسو ویډیو خوښ شوي. که تاسو ویډیو خوښ شوي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.